د خان کلیک چینل درنو او قدرمنو مینوالو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده ښه او خراب ښځې په هر ځای کې موجود وي ځکه چې نن سبا معاشره داسې شوې ده چې د موبایل په ذریعه باندې زیات خلک د بدکارو اړخ ته مایله کیږي او خپل حیا او عزت د لاسه ورکوي. نن په دې ویډیو کې تاسو سره د بدکارو او خرابو ښځو په باره کې څه معلومات شریکوم او د هغوی یو څو نښې در سره شریکوم. یقینا که تاسو په دغه نښو باندې غور وکړئ او فکر وکړئ نو تاسو ته معلومه شي چې بدکاري ښځې څنګه په اسانه باندې پیژندلی شي. دا ویډیو را سره تر اخره وګورئ. تاسو سره ټول هغه معلومات او پټ رازونه شریکوم چې تاسو به ترې تر اوسه نه خبر او د هغې په مرسته تاسو دغسې 2 نمبر ښځې په اسانه پیژندلی شئ. قدرمنو دوستانو په دغسې ښځو کې د وړومبۍ ښځې نښه دا وي چې اکثره دغسې ښځې د خاوند نه بغیر اجازته بازار ته ځي او سوداګانې کوي، یعنی که خپلو ښځو ملګرو سره او یا د کورنۍ بل یو کوم کس سره بازار ته ځي نو د خپل خاوند نه د هغې باره کې پوښتنه نه کوي او ځینې داسې خبرې د خپل خاوند نه پټې ساتي او بیا چې کله بازار ته ځي نو په بازار کې د پردو سړو نه مخ هم نه پټوي او نه د هغوی نه پرده کوي او پرده کول ورته یو عامه خبره ښکاري. نو دغسې ښځې هم ډېر بد انجام لري او اکثر بیا په ورانو لارو باندې سر شي او ډېرو خو داسې وي چې هغوی بدکاري هم وي. نو د دغسې ښځو نه ځان ساتل پکار دي او دا یوه لویه نښه ده. دویمه نښه چې په دغسې ښځو کې موندل کیږي هغه دا ده چې خپل خاوند سره سم سلوک نه کوي. یعنی تاسو ته معلومه ده چې سړي ټوله ورځ کارونه وکړي او بیا ستړي کور ته راشي، د هغې باوجود هم دغسې بدکارې او یا بد اخلاقه ښځې خپل خاوند سره په صحیح طریقه باندې او په صحیح اخلاقو سره مخې ته نه راځي او یا ورسره په مینه باندې او په شوق باندې کوروالی هم نه کوي او د خاوند په راتګ سره خفه وي. حالانکې د دې مقابل کې چې کله د ښځې خاوند کور کې نه وي نو بیا ډېره خوشحاله وي او ډېر په خوش اخلاقۍ سره هر چا سره گپ شپ لګوي. نو یقینا چې داسې ښځه هم ښه نه وي او داسې ښځه پوهول پکار دي. درېیمه نښه دا ده چې کله د ځینو ښځو خاوندان کور کې نه وي نو هغوی اکثر په کوڅه کې ودرېږي او کوم سړي چې په لاره باندې تېرېږي نو هغوی ته هم ګوري راګوري او د دغسې حالت نه خوند اخلي. نو د داسې ښځو هم انجام ښه نه وي. داسې ښځې هم اکثره وخت ویل کېږي چې بدکاري وي. څلورمه لویه نښه او ډېر بد عادت چې په ځینو ښځو کې موندل کېږي هغه دا وي چې خپلو او یا د خاوند خپلوانو سره چې هغه د دې لپاره نامحرم کیږي دا ورسره گپ شپ هم لګوي او هغې سره خپل زړه خوشحالوي. نو د داسې ښځو هم انجام ډېر بد کېدلی شي ځکه چې د ښځې لپاره د هغې نامحرم خپلوان بالکل ښه نه وي او دغه گپ شپ بیا تر دې حده ورسي چې د ښځې او خاوند په منځ کې بیا ډېر مشکلات پیدا کېدلی شي. نو داسې ښځې پوهول پکار دي ځکه چې دا ډېر بد عادتونه دي. قدرمنو امید لرم چې د خان کلیک چینل دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي. موږ غواړو چې تاسو سره همدغسې په زړه پورې معلومات شریک کړو او تاسو د روزمره ژوند د حالاتو او واقعیاتو نه او ورسره له همدغسې تازه معلوماتو نه خبر وساتو. ستاسو ټولو ډېره مننه کوم. زموږ چینل خان کلیک در سره ضرور سبسکرایب کړئ.